سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند اوسئ. داسې یو ښکلې نظاره او ښکلې جمع تاسو ته نظر کې نیولې ده چې تاسو هر وخت کولی شئ دلته راشئ او کولی شئ چې د سیاحت نه خوند واخلئ. ډېره زبردست علاقه ده، ډېره ښکلې شنه منطقه ده. تاسو کتلی شئ د دې نظاره ښکلاوې مختلف انداز کې. دلته درې دانې چینی دي، یو د پاس ټاپ کې ده او د دې نه لاندې بیا بله چینه هم ده چې مخکې موږ تاسو وینو. تاسو سره بیا خپل ویډیو به زه تاسو سره شریکوم. تاسو کتلی شئ چې مختلف او ډېر ښکلي انداز کې دا چینه ده او مختلف خلک دلته راځي چکر لپاره. تاسو کولی شئ چې هر وخت دې چینې وزټ وکړئ او راشئ خپل ژوند نه خوند واخلئ. نو هر وخت کولی شئ د رخصتۍ پر مهال د دې نظارو نه او د دې ښکلاو نه د الله تعالی د تحفو نه تاسو ګټه واخلئ. چې دلته یو بله چینه هم ده، تاسو کتلی شئ په دې هغه کې درې چینې دي چې ما مخکې هم تاسو ته وویل. یوه دا ده، د لاندې ده دومه، او د دې نه لاندې بله هم چینه هم شته ده. تاسو کتلی شئ چې ډېر ښکلې اوبه دي، ډېرې صفا پاکې دا د چینو اوبه دي. نو مختلف انداز کې تاسو موږ مخکې ځو، تاسو سره به دا ویډیو شیره کوو او موږ سره اوسئ تر پایه پورې موږ سره ملتیا وکړئ او د دې نظارې نه د دې ښکلاو نه تاسو هم خوند واخلئ. تاسو کتلی شئ چې څومره زبردست صفا پاکې اوبه او ډېر غال مغال هم ده دلته. موږ ځو مخکې، تاسو هم موږ سره ملتیا وکړئ دوستانو. زه تاسو ته مختلف ځایونه موږ ښیو په دې ویډیو کې او مختلف علاقې دي سرسبزه ښکلې. او که چېرته تاسو غواړئ چې راشئ دلته، نو زموږ په کمنټ کې لوکیشن ادرس ده، نو تاسو کولی شئ چې راشئ دلته او د دې ښکلاو نه خوند مزې واخلئ. موږ هم ولمبلې او راووتلو اوس چې هغه لاندې بله هغه چینه ده او ډېره غټه ده او زبردسته صفا اوبه. موږ سره نور ملګري هم دي.